درې کارونه چې د جنسي اړیکې خوند 10 چنده زیاتوي. سلام، ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. هغه نارینه چې د خوب په ځای کې هم له میرمنې سره خبرې کوي، هغه نر چې د کوروالي یا وروسته له کوروالي له ښځې سره د مینې ډکې خبرې کوي، د ښځې عواطف او احساسات راپاروي. دوی ډیر بریالي دي. د ښځو ځینې حرکات، د سترګو د حرکاتونو یادونه او یا د کوروالي پر مهال ځینې ناخودآګاه حرکاتونه د مننې په پار تر جنسي اړیکې وروسته ښځې ته یادول د دې لامل کېږي چې میرمنې هم تدریجي له کوروالي ډیر خوند واخلي. هغه نارینه چې د لمس کولو په برخه کې مهارت لري، ښځې په بدن کې ډیر حساس ځایونه لري چې ډیر ژر راپارېدای او ګرمېدای شي. شونډې، غوږونه، کوناټي، سینې، خېټه، د شا تخته یا ملا په شرمګاه کې لاس وهل، د شونډې زبېښل، د سینو د سرونو څټل او ښکلول. غاړه، ورونونه او کوناټي هغه ځایونه دي چې کړای شي میرمن یوې ګرمې جنسي اړیکې ته آماده کړي. په افغانستان کې بدي دا ده چې نارینه یو ځل پیل کوي. دوی پیل له دومره تلواره ډک وي چې د میرمنې د شرمګاه د لمدېدا پر ځای له لاړو کار اخلي. حال دا چې که میرمن تحریک شي او ښه راوپارېږي، لاړو ته هیڅ ضرورت نشته. د ښځې د رحم او شرمګاه دننه راتلونکې اوبه چې افزارات ورته وایي، جنسي اړیکه له ډیرو خوندونو د کولی شي او دواړه لوري ته د بریا زیات خوند ورکوي.